خلک چې را بار خلک کوي چې پښتانه د پاکستان خلاف دي نه دی وجنوي چې باچا خان چې وو او باچا خان سره پښتنو ډیر زیات پښتانه ور سره نو هغه د تقسیم خلاف وي دی د پاکستان خلاف دي ناول خو ګوره په دې خبره ځان په کول دي چې د تقسیم خلاف کېدل یو خبره ده او د پاکستان خلاف کېدل جدا خبره ده نو چې کله پاکستان جوړ شو نو باچا خان د پاکستان د اسمبلی ممبر جوړ شو اسمبلی لته او الته کې تقریرونه کړو قائد اعظم سره ملاقات کړو قائد اعظم وی زه مطمئن یم چې باچا خان چې کوم دین پاکستان خلاف نه لري او باچا خان د آزادۍ نه بعد دا ویډیو مو وی چې اگر زه تقسیم خلاف ومه خو کانګرس تقسیم ومنوي موږ مو تقسیم منلري چې څنګه پاکستان جوړ شو آزاد شو د کشمیر جنگ شروع شو او د کشمیر جنگ کې ټولي دنیا ته ښکارا ده چې پاکستان سره کم کشمیر دی د کشمیر غیصه ده ناغا پښتنو چې زمونږ د علاقو نه تلیو د قبایلو نه تلیو نه دی دلته کې جهاد کړی دی نه انډیا نه کشمیر آزاد کړی دی نه یو خو پاکستان لپاره د پښتنو غټ کردار داو دویم دار چې د افغانستان او د پاکستان هغه ډومبي وخت ډیر حالات په خراب او دا خلکو ته پته نشته چې هغه زمانہ کې ګوره افغانستان د پاکستان نه پارسه ډیر خو نو دو پیری ته د افغانستان د فوج او پاکستان کې لکه مداخلت هم کړو دراندازي کړي و نو دا د پاکستان د قبایلی علاقو د پښتانو چې د افغانستان د طرف نه د پاکستان بارډر پروټیکشن بکو دا اصل کې دا څه کار دی چې نېشنل پاور ورته وایي کنه چې د یو ملک قومي طاقت سوره دی ان هغه نېشنل پاور چې د هغه داسې اندازه دی لګي چې دی وایي چې د ملک آبادی څومره ده یو دویم نمبر داسې چې د ملک ملټري پاور سوره دی او دریم نمبر دا چې د ملک اکانومي څنګه ده ناغي درې وړه ایوریج راو باسي کنه ناغي ته نېشنل پاور وای نه هغه پاکستان چې د آبادی لیا سره 5م نمبر باندې لري فوج هم د دنیا خو فوجونو کې او اکونومیکلی پاکستان لږ رستوري اکانومي خو نه ده دوره کنه درې وړو ایوریج راو باسي نه پاکستان نن سبا د دنیا 15م نېشنل پاور لیا سره 15م دی چې 15م نه را 200 ملکونو کې سو پاکستان لکه یو حیثیت لري او بلدار کچره د پاکستان اکانومي خشي کنه نو پاکستان د 2050 پورې وي چې کم دی نه دی 15 نه 15 تم راځي شي نو بلدار چې پاکستان ته خو بار دنیا کې چې کم دی نوجوان او کامل کوئی کنټری اف یوت چې دلته کې د ځوانان ډیر زیات دي کنه د آبادی دوی سي چې کم دی نه ځوانان دي د پاکستان چې دا 1 کروڑ پاکستانیان ملک نه بار دي او هغه یو ملک کې چې کم ملک دي نه ملک هغه ملکونو کې ترکای کې کردار شته جیوګرافیکل امپورټنس هم ډیر دی چې کم ځای کې ډیر اهم علاقه نه د دې وجه نه د پاکستان په دنیا کې داسې دی چې لکه داسو اګنور کول نشي او بلدار چې ما د چینل باندې یو ویډیو شته چې سوپر پاور څه ته وي یو میډل پاور څه ته وي نه پاکستان خو اگر چې سوپر پاور نه خو میډل پاور دی ریجنل پاور دی چې یو علاقه کې د دې پوره یو غټ کردار دی اول خو صفا ساده خبره ده چې انډیا وی چې دا ملک یو سور دی به وچریږي د ډیر د چلیدو نه دی او بیا به دې موږ سره یو ځای کیږي نو بیا خو سره یو ځای نشو او هغه یو کال وشو چې تر اوسه پورې راوړل کنه نو دا کامیابی نه ده خیا دا چې کوم نه دا کامیابی نه ده چې ګوري په ساوث ایشیا کې دا بنگلاديش نیپال بوتان سریلانکا دا ټول ملکونه چې کوم دي نه د انډیا د لاندې ژوند تیري او پاکستان خو د انډیا د لاندې ژوند نه تیري نو د 13 کالونو چې پاکستان لکه انډیا سره بالکل وګو په وګو باندې روان دی او هغه ډومیننس نه ده منلې نو دا یو غټ کار دی کنه خو پاکستان ملټری پاور خلکو ته پته چې دا یو ډیر خفوج دی او ورسره چې کوم نیوکلیر بم جوړ کړي لري او د پاکستان تر دې پوري چې ډیر زیات ملکونو ډیفنس چې کوم دی نه پاکستان هغه ته ډیفنس ایکسپورټ کوي پروډکشن او د ډیرو مسلمانانو ملکونو فوج چې کوم دی نه هغه له ټریننګ ور کوي کېل کې چې کوم دی سپورټس کې پاکستان خورا کېلونو کې ورلد کپ غټلې دي خله پاکستان د اقوام متحده د ډیرو ادارو سورا پیری ته چې کوم دی نه مشري ور لاس کې راغلي را خډیرو ملکونو کې پاکستان هغه پیس کیپینګ میشن سي دا غي بلار باندې لګه امن راوستي او در دې پوری چې لکه تیونس یو ملک ته کنه تیونس نه پاکستان په کوشش باندې هغه ته ازادي ملاو شوې و نو دا څه ډېری خبرې دي لکه دا یا چې کوم نه ډاکټر عبدالسلام او ملالا د نوبل پرایز اغوستي او دا خدا سي چې لکه اوس صرف نیگیټیو خبرې ګوري نه نیگیټیو بل دي او کته پازیټیویټي تلاش کړي بیا پازیټیو خبرې چې هر یو نوجوان چې دی ځوان چې دی لکه چرې دی خپل ځان په خپل سکسس ته ورسېږي نه نو دا سکسس چې کوم نه نام د پاکستان سکسس ته کنه نو چې هر یو سړی مهنت وکي او خپل ځان یو ځای ته ورسېږي نه دی بیا د ملک خدمت کولی شي نیو خدا دا دوی منا خبره ده چې څنګه چې تاسو وی چې راتلونکي الیکشن کې به ووټ کاست کوم نه ووټ بارا کې خزري الکانو ته کلاس کې موما وام کچري د الیکشن په شپه باندې زدر تم دا وما چې دی یو کینډیډیټ له ووټ ورکې نظام خبره باندې منای بلکې دا ار یو سړی چې کوم نه په خپل سوچ پکار دی فکر پکار دی چې کوم ولر کینډیډیټس دي په دې کې نمبر ته پاره
او د کوم لپاره کوم یو کینډیډیټ خدي کنه نو په هغه شان چې کوم نه اوټ کاست کول پکار دي دي ته نه دي کتل پکار چې دا څنګه زمونږ خپل یا چې کوم نه یو پټای سره تر په خوانه را روانې موږ د پلار نه دی پټای کیو پلار نه دی پټای کی دي شي اوس هغه پټای رول خني یا کینډیډیټ خني علي اکبر سیال یو شاعر دی نه وی وینه دی ورخلی سوځيږي آشنا وایا کنه وینه دی ورخلی سوځيږي آشنا وایا کنه وای په پاکستان د زړه درديږي آشنا وایا کنه نو دار چې وطن سره خدا مینه چې دا نیچرل لګا نه قدرتی ده دار چاوي نو څنګه چې عزیز مانی ورول وای ک وطن دې ک جانان یو می روح دې بل میزان او پښتونخوا ستا په سینا شل سیندونه را روان ک په سواد کې دی مړی په مابن کې انزران